منیر اکرم د شتمنیو په ازادېدو سره د افغانستان اقتصاد رغېدلی شي. هغه محتسب له دندې ګوښه شوی چې یو بس چلوونکی هیوادوال یې په څپېړه وهلی و. ایران نن خپل نوی بالستیک توغندی وازمایه. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. شبنم وزري یم. پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د پاکستان دایمي استازی منیر اکرم ویلي چې د افغانستان په وړاندې اوسني بندیزونه باید لرې شي چې د دغه هیواد اقتصاد بیرته ورغول شي. اکرم همدارنګه ویلي چې څه باندې 90 سلنه افغانان له بېوزلۍ سره مخ دي او نړۍ باید پرې نږدي چې د دغه هیواد وګړي له دې په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند وکړي. د دغه پاکستاني چارواکي په اند د افغانستان د شتمنیو په ازادېدو سره باید د دغه هیواد اقتصاد په ډېرې چټکۍ سره بیا ورغول شي. له دې سره سم اقتصاد وزارت یو ځل بیا ویلي که د افغانستان شتمنۍ ازادې شي نو په هیواد کې به د بېوزلۍ کچه هم راټیټه شي. د امر بالمعروف او نهي المنکر وزارت ویاند محمد صادق عاکف وایي چې هغه محتسب له دندې ګوښه شوی چې یو بس چلوونکی هیوادوال یې په څپېړه وهلی و. ښاغلي عاکف زیاته کړې چې وزیر شیخ محمد خلیف حنفي له بس چلوونکي وغوښتل چې له محتسب بدله واخلي، خو هغه انکار وکړ. د وزارت ویاند زیاتوي چې ښاغلي وزیر د محتسب پر ځای له بس چلوونکي بخښنه غوښتې او مالي مرسته یې هم ورسره کړې ده. رویټرز خبري اژانس ویلي چې ایران نن پنجشنبه خپل 2000 کیلومتره واټن ویشتونکی بالستیک توغندی بریالی وتوغوه. دا راکټ د تاکتیکي وړتیاو د رامنځته کولو لپاره د مایع تیلو پر پرمختللیو ماشینونو سمبال شوی دی. د راپور له مخې دا توغندی پوره نښه ویشتونکی دی او وروستي پړاو ته له لارښوونې پرته 2000 کیلومتره واټن ته ځان رسولی شي.